بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د مو د زونې خیل کوم مشرونه کشرونه همزلیه السلام علیکم. یقینا چې نن 15 شپه مارچ دو چې درنه لګیا دو زه خپل موجود نه په کلی باندې پېښور ته یو ډاکټر ته ورغلی و سایکاټریک ته عبدالحی وزیر یې نوم دی مو په خل موږ د دغه خورې سره تعلق دی هغه مو ته یوه خبره وکړله چې داسې ځي ته ما سره چا چې ټینشن وي یا غام وي یا داسې خفګان غوندې ماحول وي د مو ته چې ډاکټر صاحب دا خو د خوښه نه ده چې سړی لندن ته لوټ شي یا چېرې دوبۍ امارات ته لوټ شي دوی له مرګ بدلي دي چې دوی له نه ټینشني نه شته نه غمي نه شته مو ته چې په باندې شي بیا په باندې شي د مشتو چې کې مخوره دو دا دی کې خو رزونه چې خیب نرچګېږي یو د غم خبره وروي د درد خبره وروي د ټینشن خبره وروي ځکه چې خدا مړی دا ګوډی دا د مکې دا نه معلوم دا لیبل لګیا دی مو چې دغه سره مشار دی نو دا خبره مو چې دا کین پرې سور ته وشي دا خو مشکل دی د مو عزت منه سیکرټری دا خبره وکړلې ا 15 شپږ مطالبات یې بیان کړلو چې دا د می مطالبات دي شاید ټول خو نه کډوراو خو پاشه یو غو داسې مطالبه نشته چې سړی وایي چې دا ناجایز ده دا په آئین ښه نشته دا په قانون ښه نشته یا دا په پښتې ښه نشته یا دا په رواج ښه نشته یا دا په اسلام ښه نشته ټول جایز مطالبات دي خو څه پته ویل لګي چې پاشه ودې منی یا نه منی یو عمل پکو یا نه پکو ځکه چې مطالبات باندې اکثر دی ځکه یو منی داود سره کوو خو مسله ورسته د اعمال وی بیا اعمال چې کیم یاغه په مشکل شي د مو عزت منه دا ځکه کسړای ګیلا دی وو قوت نه کو به بل قوت نه غدي و ګیلا په چار دو د طالب نه غدا ګیلا په چار دو چې اخر کار تر درې مې ته د مو د کېر د ورنه داس پکې د مثال خو د اغله ودای هغه چا میشته ویل چې به مار خړا وا چې تیور و تنوس و خلیفه ابو نور وشتا دغه حواله وجود شوی دی چې خلیفه نار ته غوړي چې ته د مو د کېر یا د مو د مخ یا د مو د چوک نه داس په وکه دای ډره کیا موټر ګولې وروولي یا په ډرون باندې بام وروولي وروتري یا مې کېر رام کو دا هو تیور دایر تنوس ته خالد امر بنا غوړي نو دته په چار دو چې د دې دوه سره قوت نه دی هغه ځون ته قوت یې چې دا ور جګړې خو ځون ته قوت یې او دا بل خدای قوت دا خو یې چې یې میجو کا پاکستان چلاوي هم یې چلاوي دا خو د دنیا یو سپر طاقت ځون غړي نو دا دوه سره طاقت نه دی خپل سره لګیا دي خپل سره جګړې او د ځونې خېل کوم نه چیرې په طالب لوزنی نه ولای دی نه چیرې په بل چالو ځنی نه ولای دی نه په آرمي بدلوس نه ولای دی یا په چار غدو چې د ځونې خېل کوم نه په طالب روس نه ولای نه په فوجي لوس نه ولای دی بیا په مان څه دته غو تکلیف نه ملويږي بیا دا په ګناه خل نه شهیدون کیږي دا د مشتر سره دا نه شهیدون کیږي دا د مشتر سره چې وګا زخمی شوی دی په وکر باندې 15 کسون 14 کسون بام په روچه دو دا څه خو په اسرائیل چې نشي لکه د دې کې لګیا دي زوس په یاره روان وو په فیسبوک باندې مې یو پوسټ کوته امیجر مچیف نن بیان کړی دی د اسلام د حدیث او د قران حواله ورکړی وي چې په قران او په حدیث دا غدي چې به ګناه خلکو نه ولې بچونو نه ولې شزینات اوسنو یې لہذا مش په عمل وکاو په انډیا چې کیما د مشغره کیما بودی وا مونکړه ټارګټو میجو د انډیا فوج چې کیما بودی وا مو ټارګټ کړل بیا داسې قاعده اصول خو پیدا کیږي چار چیف صاحب ته حافظ غي ته مشته بار بار د قران حواله غرو کوي آیاتونه روخلې دا د قران آیات یا دا حدیث دا صرف د انډیا د قران دی کدا د پاکستان د پورا غدي د ځونی خیل د خوره د پورا دي د دغه مسلمانونو د پورا غدي خدا ځکه غته شذینا غ ټارګټ کوي د ځکه د ګناه خال غ ټارګټ شي د ځکه سپینجری نه دی معفوشوي د ځکه یو ایسه دغه حکومت نشته دغه طبقه نشته چې هغه معفوشوي او د نقصان نه ورسېدای میش دا ویایي چې دا حدیث او په دا قران باندې عمل میش دا بالکل سره مانی په قران غمنی یا حدیث غمنی اسلام غمنی یا صرف دا اصول لرته کی چې ته د انډیا د پر عمل پکې اځ کې هوته مشته د حدیثه ولا رو کوي
بیا داسې کوي میږه که هغه حدیث او هغه د قرآن مطالبه میږ د تونه وکړي چې ځونې خیل قوم غه د دغه پاکستان یو حسادو دغه آئین نون د دغه یو وخت روي لہذا داسې کوي په چار دو چې بیا ته هغه قرآن او آئین او هغه حدیث ورته وکړي او دغه سره هغه سلوک وکړي نه خو داسې کوي خو بله لیبه لګیا دو زه ډېره خبرې نه کوم اول خو د خدای وکړو مشرون تللی دي چې دا مطالبات حل شي د مسله ختم شي خو بیا هغه که حل نشوله انشاءالله د ځونې خیل قوم چې څه قدم وي مخې صلح عمل وي موږ روزانه د ترسیح حاضري وغلګوي دا درد دا غم دا موږ د زون غړي انشاءالله شرکت وغه سره پوښ کی ځکه چې د ځونې خیل قوم د 2009 د 2010 نه په دا غم شه لګیا دی موږ کله کله مخ ته خبر اور بدلا چې څه تکلیف او چاته ملاو چې دغه اوسه ګناوي نره خوستي دمر رسا ګناوي لکه په دغه ځونې خیل قوم چې تکلیف نه تیر شولو دامره ګنای نه خوستي د انسان نه نشي یا د قوم نه نشي لکه دا ځونې خیل قوم چې پینولای دی د 2009 د 2010 نه ونسه میږ د کالج ټیم شه د دې کوم ملګرتي ورتي او د یک ټیم نه دار شي میږ ویني چې اپریشنی نه وشول خلک د دې نه کاټ وکړي کرینه تباشول مارکیټینه تباشول خو بیا که داسي عمل ورونه غيو انشاءالله د ځونې خیل قوم چې څه غوډه کوي فیصله وي آبندو انشاءالله میږ زمیندان غوي د سره او میږ انشاءالله د دونار درېمې غو شرکت وغه سره کوي اول خو د خدای وکړو چې د مشرون تللی دي د جرګه تللی دو چې د مذاکرات کامیاب شي ولا خبره دی ومني ډېر مننه ډېر شکریہ